بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه بالقتلى ووجدنا ما في جسده بضع وتسع من طعنة ورمية. وبه قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر بن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعلنا متفقان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرو قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة أما الطلب بن سعيد البابي تعني من شق البابي فأتاه رجل فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نساء جعفر قال وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطعمه قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنا فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحت في أفواههن من التراب. قال عائشة فقلت أمر الله أكبر فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي قال كان ابن عمر اذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن الجناحين. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يقول لقد انقطعت في يدي يوم موتة 9 أسياف وما بقي في يدي الا صحيفة يمانية. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يقول لقد صفت في يدي يوم موتة 9 أسياف وصدرت في يدي صحيفة يمانية. وبه قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن زيد عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال أمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عقد تبكي وجبل وكذا تعدد عليه فقال إنا ذكرنا كل شيء إلا في الذي أنت كذاك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد عن حسين عن الشربي عن عمر بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال أمي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما مات لم تبكي عليه. باب په بیان د غزوې د موتی کې د ارض شام اتم کال د هجرت باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اوم کال د هجرت نه دعوتنامې کفارو ته شروع کړ د اسلام دعوتونه د خطو په واسطه باندې لګل. نو یو صحابي ته خط ورکو چې د شام علاقې سرحد ته نږدې تغځای باندې خو سرحد د رومیانو راغلی و. دیغه ځای چې کوم گورنر و چې د خط په یغه تور کې او هغه به هرقل ته ورسي. هغه صحابي چې خط ورکو هغه حارث په نامه باندې دیغه ځای گورنر جوړ شو. د صحابي مبارک شهید کو. دا حال چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو پیغمبر علیه السلام ویل چې دغه انتقام لازم د پموږ چې اخلو به 3000 مجاهدین تیار کړ د لګل لپاره. 3 امیران حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل ورته منتخب کړه. اول به امیر د تاسې د جنگ حضرت زید ابن حارثه وي. که هغه شهید شو بیا به حضرت جعفر ابن ابي طالب وي. که هغه شهید شو بیا به حضرت عبد الله ابن ابي رواحه وي. که هغه شهید شو به مشوره کې ورته ویل تاسو چې په چا اتفاق راغی بیا تاسو یو څوک ترته منتخب کړئ. صحابه مبارکین چې روان شو الته هغه خلک خبر شو چې مجاهدین راغله. دیغه ځای گورنر والی 100,000 نفر جنگ ته تیار کړ او هرقل ته حال ولېګو 100,000 نفر یغه ورته راولېګل چې 2,00,000 شي. چې مسلمانانو ته دا حال راغی چې 2,00,000 کفار جمع شوي دي نو اوس څه کوو؟ مشوره شروع شوه.
په مشوره کې څه افراط او تفریط راغی. بعض خلکو ویلې د صورتحال نه پیغمبر علیه السلام خبرول پکار دي چې خلک خو دومره ډیر دي هغه چې د څنګه رایه د کنور خلک کومک ته راولېږل چا ویلې موږ یې لېږلي خو موږ بس یو. حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه یو جذبي تقریر ورته وکړ چې خلاص یې هغه دا و موږ چې جنګېږو د کفارو سره دا په مادیاتو نه جنګېږو، موږ په روحانیت جنګېږو، د اسلام په دین او په قوت جنګېږو. موږ ته په هر صورت کې کامیابی ده، احدى الحسنین دي، که شهادت هم د موږ دپاره کامیابي ده او که ظاهره غلبه هم د موږ دپاره کامیابي ده. الله به موږ ته یې ورکوي خو یا به شهیدان شو. دا اصلي مقصد ده، د جهاد اصلي مقصد شهادت ده، او یا به کفارو ته شکست ورکو. نو ځو به مشوره په دې راغله چې مخکې به ځو. کله چې لاړه هلته د کفارو سره چې مخامخ شوه نو حضرت زید رضی الله تعالی عنه امیر د مجاهدینو په لاس کې به جنډه و مخ ته به دی روانو. چې جنگ شروع شو حضرت زید په لاس کې جنډه ده، جنگ ولګېدو تیز تیز، اخر دی شهید شو. بیا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د حضرت علی صاحب مشر ورور جنډه دغه واخیسته، دغه جنگېدو تر څو چې دایم شهید شو. خو د ده په باب کې روایت دوه قسمه راغلي. حضرت عبدالله ابن عمر وایي د په وجود مبارک کې چې موږ کوم زخمونه وشمېرل په اول روایت کې داسې راځي 50 پر هاره، خو یو قید ته به ورسره خیال کو ذاتي به تعرض ده بشي د نیزو او د تورو و او ټول د مخ د لوري نه و، شکست نه ده کړی، منډه نه ده کړی د دښمن نه، ټول د مخ د لوري نه 50 ځای زخمي و. او په دوم روایت کې بیا دا وی چې حضرت جعفر چې موږ په شهیدانو کې پیدا کو په وجود مبارک کې 90 زخمونه و، خو د نیزو او د غیشو هلته تورې وې ورسره، دلته غیشي 90 و 50 دا خو فرق ده. نو جواب وای اسانه ده، یا داسې ویو چې هلته د نیزو او د تورو پر هارونه وښوه او دلته نیزه او غیشي وښوه، یا هلته یې ویله 50 ټول د مخ د لوري نه وه. دا چې ډېر شوه د یوه لوري بل لوري نه، چې دا هم ورسره حساب کې بیا مجموعات 90 ورته رسېږي. او دا وروسته خبر ورمخته کو چې حتی کفارو لاسونه هم پرې کړه په ده. بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا پیشنګویي وکړه چې ما ولې دی په جنت کې په هوا الوته. حضرت عبدالله ابن عمر به چې حضرت عبدالله ابن جعفر ته سلام ور اچوه د حضرت جعفر رضی الله عنه حضور مبارک ته، نو ورته ویل به السلام علیک یا ابن ذل جناحین. چې هغه شهید شو بیا جنډه حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه واخیسته. د څه ساعت نه بعد بیا ورګډ شو، دایم په ډېر میړانه وجنګېدو، آخر دایم شهید شو. چې دا ټول شهیدان شو، یو صحابي جنډه راواخیسته، راغی دا ملګرو ته ویې چې اوس امیر مقرر کړئ. هغه ورته ته مو خوښ یې؟ وایي نه زه دا کار نشم کړی. نو خالد بن ولید رضی الله عنه باندې دې مشوره راغله چې دا به امیر وي. مازدیګر شو، جنگ ختم شو. سبا ته اوس بیا دوری بیا جنگ کېږي، ځکه خو میلان به معسکر ته و. دی جنگي مهارت ډېر درلود. نو طبعا اول ورځ چې جنگېده هغه کوم تکړه مجاهدین چې دی ته معلومه اول ورځ مخ ته ټول دغه و، دا جنګېده. سبا ته د دوه بدلونونه وکړه. یو په دغه نفرو کې تقدیم او تاخیر وکړو چې هغه پرون مخکې ډیر جنګېدلي هغه د نن شاته وي، چې مخکې نه دي جنګېدلي هغه د مخته شي. یو دوم په دغه مرګرو کې یو 1500 کسان لري کېنول چې کله جنگ شروع شي د جنگ په سخت ګرمي حال کې چې مابین زور واخلي جنگ، تاسو به ناره تکبیر شروع کوي او را بشئ، نو دوی به دا اټکل وکړي چې مسلمانانو ته نور پوځ را ورسېدو د کومک لپاره. سبا ته چې ورغی چې جنگ شروع شو، یو خلکو یو خدا بدلون ولې دا سړی نه وي ورته ولدی شو چې پرون خدا نه و، دا خو نن بیا نوي دي.
دی دومره په تکړهتوب جنګېدلی چې دی وی چې په لاس کې مې نه تورې ماتې شوې یوه یمنۍ ډېره ډبله توره مې اخر په لاس کې دغه پاتې شوه نه تورې مې په ماتې کړې په کافرانو باندې هلته د جنګ په مابین کې بله ډله 1500 نفر لرې نه ناره تکبیر شروع راغله کفارو چې هغه ولیده خدای زړه ته ډار واچو بس په منډه یې بنا وکړه حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه د خپلو ملګرو په بچاو کې کامیاب شو ملګري یې بچ کړه د قتل نه یې بچ کړه یغو شکست وخوړ د 200,000 نفرو نه 3,000 نفر خلاصول او دغه د شکست سره مخامخ کېدل چې کله بیا دی راغله مدینې منورې ته دا څوک چې مخې ته ورغله یغو ورته ویل انتم فرارون تاسو خو د جنګ نه منډه وکړه او وطن مو ونه نیو راغلی نبی علیه السلام چې خبر شو هغه ورته نه انتم العکارون فرار بزدله ډارن ته وی چې وتښتي عکار یغ ته وی چې جنگ په ځای کې په دا پوه شي چې دلته زه کار نشم کړای مرګري کم دي ځای کم ده نو د نورو مرګرو سره چې نور مرګري راولو دواري زوروره حمله وکړو د ډار دی وجه نه د مصلحت په بنیاد تاسو عکارون یې دا د موتي واقعه اوس په دې موتي واقعه کې دغه درې امیران مبارکان چې شهیدان شو یکی بعد دیګری یو ځای کې راځي حضرت پیغمبر علیه السلام په منبر ناسته هغه د تبوک سرحد خدای پاک ورته کشف کړ هغه خپل مرګري لیده چې حضرت زید شهید شو بیا حضرت جعفر شهید شو بیا حضرت عبدالله ابن رواحه شهید شو بیا جنډه خالد ابن ولید واخته چې خدای کامیاب کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته د مرګري ته صحابه او ته حال ویلې چې حضرت زید شهید شو بیا جنډه واخته حضرت جعفر هغه شهید شو بیا حضرت عبدالله ابن رواحه هغه شهید شو بیا سیف بن سلوی په الله دی الله توري واخست خدای فتح ورکړو د سترګو مبارکونه یې وښکي به دی اوس هغه د میاشتې په مزل لرې ځای لیدل دغه ته کشف ویل کېږي کشف نبوت اوس نو یو کشف نبوت ته یو کشف ولایت ته د نبی کشف حجت قطعی ده او د ولی کشف حجت قطعی نه ده په دې کې فرق شی ده حضرت قاسم نانوتي رحمه الله دا شاګرد ورسره خادم العادات روان دي د یو بندیخانې د مشر سره کار د مرګره ده ورځي دا شاګرد ورته وی چې دا څه وجه ده چې د انبیاو کشف حجت قطعی ده او د اولیاو کشف حجت قطعی نه ده او کنه کېدای کشف اولیاو ته د دومره کتابو به د خبره نه را نقل کول هغه د کشف خوشته یقیني شته بیا حجت ولې نه ده ده ورته وویلې وای ما ته چیرې ځو وای د پلانکي مسؤل سره وینو د بندیخانې وای څومره ځای ده اوس پاتې د ما ته دغه ځای پورې وای تقریبا 200 قدمه وای احتمال د زیادت د نقصان شته کې کنه وای او خو اټکلي خبره د لره ځای ده نور ځای څه نه ورته ویلې کله چې لاړه الته چې بندیخانې هغه د سړي کور ته 4 قدمه ځای پاتې شو خپل شاګرد اوس څومره ځای پاتې دی وای 4 قدمه وای احتمال د زیادت او نقصان شته کې کنه وای نه خو پسترګو لیدل کېږي وای بس دغه فرق د کشف د نبی او د کشف دی ولی نبی ته خدای پاک هغه شی د نږدې نه کار کوي ولی ته څه د لرې نه کار کېږي موږ تاسو ته مسلم شریف کې را روان ده د معراج واقعه چې 13 شو سحر کې چې حضرت پیغمبر علی السلام دا بیان وکړو خلکو استبعاد کوو بیا نو امتحانن پیښتنه تر شروع کړي دا یقین و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په خپل ژوندۍ کې بیت المقدس نه لیدلای نو قانون شپتللی لیدلای به د بیت المقدس د جمعات مبارک د دروازو د علایمو پیښتنه وکړه دروازه څنګه دا مناره څنګه دا چپلوري تی چی دی خو ته حضرت پیغمبر علیه السلام یې سخت غم جن شو مخ په شپه کې دانه وکتلی خو الله تعالی هغه بیت المقدس جمعات دار دی ابي عقل ته دلته نګدي را تراوست د پیښتنه کړه ما ورته کته جوابونه مې ورکول دی ور جوابونه خو رښتیا ویلې اوس ګور ویني خپل تر راغی ولی چې ویني هغه خپل ځای کې ویني اوس دغه د کنه هغه دور باندې خط او دلته نږدې خط په دې کې فرق راځي کنه چې سړی د لري نه خط وګوري کلب کې خطا شي پټه کې چې ور نږدې چې هغه څه نه وي
نو د ولی په کشف کې د تقدیم او د تاخیر په لحاظ باندې فرق راځي. کله خبره را روانه شاته دی اوس ویني، کله نږدې وي دته شاته ولیدای شي، خو نبی د نږدې نه ویني. حضرت قاسم نانوتوي صاحب قصه مې مخکې هم درته کړې وه چې ډېر حاضر جواب یې و. دی په ریاضیو کې ډېر ماهر و. یو ځای کې د ریلوې سټیشن کې ولاړ ده، یو هندو ریاضي خوان چې دی ولید نو راغی ورته چې په ریاضیو کې څه پوښتنې تر وکړي. نو ورته ویې چې مولانا صاحب تاسو مسلمانان وایې چې نن موږ تاسو مسلم کې په تقدیر کې خبره وکړه چې د دنیا د اول نه تر اخره چې څه پیښیږي ټول دا لیکلي دي په لوح محفوظ کې. نو دا پوښتنه تر کوي ما تقریبا 50 کاله عمر ده، دا د ما د خپل زندگی معلومات چې ما کومه خبرې کړي یا مې کوم کارونه کړي که هغه زه ولیکم نو څو میله به کاغذ په ډک شي چې د یوه سړي د زندگی دومره حالات دي نو د ټولو دنیا د انسانانو به څومره وي. دا څومره تخته ده، دا چیرې ده چې په دا ټول کې ځای شوي دي. ده ورته جواب کې ویلې وایي ته چې دغه دومره شیان د خپل زندگی لیکې چې په میلیونو مسافه په لیکل کېږي دا د کوم ځای نه رااخلې؟ وایي د حافظې نه. وایي بس دغه د جواب ده. یو واره د سر دومره ده، بیا په دومره سر کې هغه دماغ دومره ده، هغه بیا درې تجویب ده چې میبوزي ورسره وګورو. دغه تجویب هم په یوه حصه کې حق وایي حافظه ده. ما درته ویلي و دا ممرکاتونه جیبي و جوبان نه دي، دومره کا شاید ده ټوله کتابخانه کې ده. ښه چې د بنده په صنع کې د یو غټې کتابخانې ټول لیکل مضمون ارڅه په دومره شي کې ځایږي. الله تعالی قادر مطلق ذات بیا د ټولې دنیا د انسانانو اقوال او افعال په یو کم ځای کې نشي درک کولی. بهر تقدیر کشف د نبی کشف د ولی کې فرق چې کشف د نبی حجت قطعی ځکه ای د نږدې نه ویني، او کشف د ولی احتمال د خطا پکې شته وي به شاته د مخکې ویني. ارغندې خلیفه مبارک قصه کړه و یو مولوي صاحب موږ ته حال ویلې او پس د خلافت نه ویلې. وایي زه حضرت حکیم ثنایی صاحب غزني کې زیارت ته ورغلم، وظایف مې تقریبا په خلاصېدو چې د زیارت نه مې غږ واورېدو چې خلیفه صاحب په خیر راغلی. وایي زه خوشحاله شوم چې بس نو کار جوړ د خلیفه یې چې ورشي حضرت صاحب ته ووایي دستي به د سربندي در وکړي. زه چې راغلم حضرت صاحب مبارک ته مې دا خبر وکړه. هغه وایي هېڅ چرت کې ونه وایه. ما ته شیطان لږ بدګماني پیدا کړه چې دغه د خلافت د خپل کور نه بل چاته لورېږي نه چې ورې کي. حکیم صاحب راته ویل خلیفه صاحب او دی نه کوي. 6 کاله په دا مابین کې تیر شوه. 6 کاله بعد چې بیا حکیم صاحب زیارت ته کېناستم غږ یې راباندې وکړو چې اوس نږدې ده چې خلیفه شي. هلته یې راته ویل خلیفه صاحب 6 کاله بعد بیا راته ویل نږدې ده چې خلیفه شي. وایي زه پوه شوم چې حضرت صاحب خو پوه یو دا خو وروسته خبره وه، وروسته خبره، او ما ته هلته نږدې ورده شو. دغسې ډېر جزي واقعات که اوس ذکر کوو تفریح کوو وخت ډېر په هغه باندې لګېږي. د دغه وجې نه د مبتدیانو کشف او د منتهي کشف هم ډېر فرق لري. په ابتدایي مرحلو کې د وظیفو کله کشفونه شروع شي خو په دغه کې خطایي ډېره راځي. موږ په درس کې د علم ظاهر ما په طالبي کې د خپل حال درته ویایم میر به یو واره درس کوو دا نتیجه د طالب ځای کې طالب خو مې په دغه خبره په پورې است په دریا باندې خو خپل حقیقت مې سر نه خلاص. بیا مې دواري درس کوو جدیدیه مې پیدا کړه یو نیم مې تقریبا سر په خلاص شو. دریواري مې بیا چې درس کوو بیا مې لږ ډېر سر په خلاص شو. بیا قطبي مې درس کوله بعضې حاشیې ما ته غلطې ولیدی شوې نو هغه مې بیرته خپله اصلاح کولې په خپل فکر باندې. بیا مې چې بل وارې درس کوله مجموعه مې چې پیدا کړه ورسره په خپله خطایي بیا پوه شوم چې زه هلته خطا وم، حاشیه نه وه خطا، زه خطا وم. ډېر وخت کې داسې چې د تجربې نه 10 کاله درس وکړه 10 کاله بعد به په خپله خطایي پوه شي چې دا کتاب کې مې دغه ځای 10 کاله دروغ ویلي وو. ځکه موږ ته ضرور دا ده چې مطالعه به نه پرېږدو.
هر وخت کوشش دا باید وکړو چې په عمیق طور ما تفسیر مظهری مبارک تقریبا د ترجمې سره الله سواری به کتلی خو په ډیرو وارو کې په نوي وارو کې به ماته نه وای داسې علم پیدا کېدو چې مخکې به مې اثر نه و په خلاص شوی یا به مې ورپام شوي نه و دغه بخاري شریف کې د تیر کال مې شپاړسم وار په د ترمذي شریف په دغه کې بعضې ځایو کې به مې په داسې نقطې ته ورپام شو چې په د 15 کاله کې مې نه و ورپام نو په علم ظاهر کې هغه دا اول کې سړی څومره علمي بیا وروسته څومره دا باطن کې هم دغسې د کله اول کې کشفیات وي خو هغه کشفیات کې وهم مداخله کوي سړی خطا کېږي تصور وکړم داسې کوي چې کشف به راته وشو مبتدي اول خلیفه چې په اول خلافت کې کله کله داسې وي چې کشف کې خطایي ورته راځي تقدیم و تاخیر خو چې څومره عمر په وځي تجربه یې زیاتېږي هغه شی پخېږي بیا بهر تقدیر دا د موتي واقعه کې بله پیښه حضرت ام المؤمنین وی چې دا خبر چې راغله چې دا شهیدان شو د حضرت جعفر رضی الله عنه کور کې ډېره بده ورځ شوه حضرت نبی علیه السلام ډېر پریشانه ناسته څوک ورته راغله دا وایي چې زه دروازې د چولو نه ورګورم د رسول الله غمجن ده څوک ورته راغله چې د حضرت جعفر ښځې خو ډېر ژاړي د هغه مطلب دا و چې دا به ناروا وي دا ژړا د ده په خیال دا و چې مطلقا ژړا ناروا ده که نیاحت وي که غیر نیاحت وي پیغمبر علیه السلام ته راغی چا ډېر ژاړي د ورته ویل ورشه منې که بېرته راغی چې هغه خو نه منې کېږي ورته ویل ورشه منې که بیا راغی چې هغه په ما غالبه شوې نه منې کېږي په درېیم وار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خولو ته یې خاورې ور واچوه حضرت ام المؤمنین وایي وایي ما د ځان سره په زړه کې دغه سړي ته خوشکه راغله دغه صحابي ته چې کار کړی هم نشي رسول الله د خپل غم ته نه پرېږدي دغه غمونه هم ورته راوړي چې هغه ژاړي هغه نه غلی کېږي خدای د مخ سپېره که څه یې کوي چې د رسول الله داسې تنګوي په زړه کې مې دا خبره وکړه اوس خبره دا ده چې هغه ښځو چې پیغمبر علیه السلام سړی ور ولېږو ولې عمل نه کوو په قول د پیغمبر علیه السلام باندې ژړا یې ولې نه پرېښه نو جواب یا خو دغه صحابي داسې نه ورته ویلی چې زه رسول الله درته رالیږلی یم د ځانه مه کوئ داسې نو د مه کوئ د صحابي مه کوئ د رسول الله خو فرق لري هغه یې نه کړ پوی په دغه باندې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ده یو یا د ده خیال دا و چې مطلقه ژړا منع ده پرون بله ورځ کې موږ ونه ویل چې نبی علیه السلام په حضرت عثمان ابن مسعود باندې وژړل په خپله لور حضرت رقیه باندې وژړل په خپله لمسی باندې وژړل په حضرت ابراهیم خپل زوی مبارک باندې وژړل په مړو اوښکو ژړا خو رحمت ده اخو روا ده نیاحت ناروا ده یو دوی خو نیاحت نه کو واجبلاه وعزداه وپلاناه خو نارې خو نه ویلې ځکه د دې اطاعت نه کو دریم یا د منع کړې خو هغه مغلوب الحال غم دومره غم و ګورې الله هم د دې امتحاناتو نه وساتي دا زه چې دا اوس نږدې وخت کې کله کله تصور وکړم یعنې دا د ما خسر مبارک اوس مړ شو دا قصه خو ما تاسو ته پیغه ورځ باندې نه وکړه درې خسر نه مې دي دا یو خسر مشر خسر مې چې اوس مړ شو دغه یو زوی و غریب د هغه بیا یو زوی درې لورانې وې دا زوی تیر کال موټر وشهید شو نو درې لورانې یو درې کلن زوی او دا کونډه د سپینګیری پلار یوه خور دغه درې کلن لمسي ته پاتې شوه خسر مې هم د لکڼو ګرځېدی نه شوی زه ورغلی یم غریب ذاتي ژړا نه درېده بیا به ماته ویلې وایي دغه ته ورپاتې شو اوس دغه درې کلن به رالویږي موږ د کور آب وکړي اوس دا تېرو ورځو کې دی مړ شو کور کې نه ذاتي ورور بل نه مشر نه تره نه هېڅوک په دغه پورې دی حیران چې اوس په کونډه څه وکړو په دا لمسیو څه وکړو په دا لور یې څه وکړو ما ته به تلیفون و چې اوس زه څه وکړو نو ما ویلې کونډه دا لمسیان د دغه سړي خسرګنۍ ته پلارګنۍ ته ولېږئ چې د کونډې محرم دی خپل پلار یې ده ورونه یې دا هلته ولېږئ په پښتو کې خو دا کونډه څوک نه پرېږدي
دا خوکینه مې بل خوکینه مې الته د خورینه غټ دي مال پیغ کور کې محرم شته خورینه دي ژنې دا الته ولېګه یعنی په ژوند باندې د سرتی ته پرک شو کور رنګ شو کوټې رنګ کړي د غریبانان د دغ سر پنای یقیني د کدمه د خپل کډه ته ویلې شوي اوس هم نشم ورغېدای اوس په دې غمونه کې د دې سړی چې یو زوی وي او بل د تمه توقع څوک نه لري دیغ سړی به ډیر غم وي کله یو سړی 15 زمن یو کې مړ شي دیغ به ډیر غم وي خو کله غم د څه غم وي علامه دی وساتې د امتحاناتونه چې برداشت نه وي و یا غم په دې غالب و برداشت نه ورځنه نشو کنټرولولای خو معذور شي مغلوب الحال خو معذور شي او حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه مخکې یو وخت کې په خپل کور کې مریض و بیوخي پراغله چې دی بیوخه شو خور مبارک حضرت عمرې په د ژړا شروع کړه د جاهلیت غوندې الفاظ ورته شروع کړه ته خو د موږ غر ویرانه لاړې ته خو د موږ مټو بازو ویرانه لاړې ته خو د موږ سمندر ویرانه لاړې ته خو د موږ رازي رسان ویرانه لاړې دا کیسې شروع کړې چې کله هغه په حال شو نو د خپل خور ته ویي تا به چې اره خبر د ما په باب کې کړه ملایکو به راته ویل ته رښتیا غرې زه هلته مو وشرمولم ملایکو ته ما جواب نه درلود دا خبره چې ورته وکړه چې بیا کله حضرت عبدالله ابن رواحه رښتیا شهید شو هلته خو اس بیوخي وه بیا یې خور په ونه ژړل داسې ژړا بیا ونه کړه چې داسې نه چې ورور مې هلته د مرګ نه بعد بیا ملایکو ورته ویي چې ته رښتیا داسې د نیاحت په مسله کې مخکې موږ تاسې چې مړی ته د ژوندي په ژړا عذاب ورکول کېږي که نه که مې یاد اوږد تفصیل کړی ده چې خپله غاړې په خپل ژوند کې خلاصې وي مرګ نه بعد که څوک په پسې وژاړي نو خو دته تعظیم نشته ده ګورې هلته خلاصې کړې خور هم بیا داسې عمل وکړه چې دی شهید شو د شهادت نه بعد هم بیا په ده باندې ژړا ویلا ونه کړي وبه قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين قال اخبرنا ابو دجان قال سمعت اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبته بعد ما قال لا اله الا الله قلت كان متعيزا فنزل يكررها حتى تمنيت ان لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا ابو بكر ومرة علينا اسامة وقال عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة رضي الله تعالى عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات علينا مرة ابو بكر ومرة اسامة وبه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن خالد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القربي قال يزيد ونسيت وكليته بعث النبي عليه السلام اسامه ابن زید الى الحرقات من جهينه جهينه قوم کې د جوهیش په نامه باندې یو سړی مخکې وختو کې په جنگ کې بعض خلک په اور سوي وو د خپل دښمنان په اور سوي وو دیغه وجنه د دنوم حروقه شو سوځون کوي بیا اولاد ته ذات حرقات ویل کېده حضرت پیغمبر علیه السلام د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې څو مجاهدین دغه طرف ته لیکل د تاریخ په لحاظ په دې کې لوګ د اختلاف ده چې دا واقعه څه وخت پیښه شوې ده حضرت زید رضی الله تعالی عنہ اوس ویل د موتې په جنگ کې شهید شو
او د موتی جنگ اتم کال د هجرت کې پیښ شوی او د ده تر ژونده پورې د ده زوی حضرت اسامه امیر د جنگ چیرې نه ده پاتې شوی. نو ځکه اوس دا خبره ده چې آیا دغه واقعات د دغه جنگ دا په کوم تاریخ کې شوی؟ څوک وایي د موتی د جنگ نه مخکې د حدیبیې د صلح نه بعد، د حدیبیې نه وروسته، خو د موتی نه مخکې شوی ده. په هغه دغه خلک اعتراض کوي چې حضرت زید چې ژوندی و تر هغه وخته خو د ده امارت نه ده راغلی. نو په اتم کال د هجرت خو هغه شهید شو، اووم کال کې صلح د حدیبیې وشوه، نو حضرت اسامه بیا څه وخت په دغه مابین کې امیر مقرر شو. څوک یې د موتی د واقعې نه وروسته بیا بله واقعه ده چې د اتم کال ده، خو شاته د هغه واقعه د موتی نه هلته دی بیا امیر مقرر شوی. مشهور د عنوانه ده چې معلومیږي چې دی امیر و، اگر که څوک بل امیر هم ښیي، خو دا حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولېږه حرقاتو په جانب باندې، هلته دی یو واقعه را نقل کوي چې جنگ شروع شو. د جنگ په وخت کې یو نفر ما او یو انصاري په منځ کې راګیر کو، دا نورو شکست وخوړ، دا یو سړی مو سره راګیر کو، د یوه طرف نه زه شوم، د یوه طرف نه انصاري صحابي شو. چې موږ سره راګیر کو د نارې کړه چې لا اله الا الله، انصاري زه ته پرېښی، ما وویل په نیزه پسې مړ مې کړ. او مسلم شریف کې بیا دا ځای موږ تاسو ته راځي چې څو صحابه یې شهیدان کړه، داسې سړی و. نو چې موقع ده په پیدا کړه چې هغه لا اله الا الله د ویلې پسې مړ یې کړ. دا خبره راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې داسې واقعه پیښه ده او حضرت اسامه داسې څوک یې مړ کړی چې هغه کلمه ویلې ده. نو یې چې کله راغلو حضرت اسامه رضی الله عنه یې د ما نه یې پوښتنه وکړه چې نه دا کلمه شریفه یې وویله بیا تا مړ کړو. ما ورته ویلې خو په دغه ځان خلاصو، متعوذا د مرګ نه ځان خلاصو، د زړه کلمه خو نه وه، ولې خو پلانکی هم شهید کو، پلانکی هم شهید کو، جنګېدو داسې سرسخته سړی و. نبي علیه السلام بیا ورته ویل نه کلمه یې ویلې بیا د شهید کو. او مسلم شریف کې بیا راځي هلته دا ورته هله شققت قلب زړه دې ولې نه ورتېرو چې په زړه کې دې لیدلی وای چې رښتیا د زړه کلمه ویلې ده که نه؟ څه معنا؟ ته چې وایې چې دا یې د ځان د خلاصولو دپاره نیت د اسلام نه و، نیت خو د زړه شی ده چې زړه اپریشن هم کې نیت پکې معلوموی شي، خو موږ خو مامور په شریعت ظاهره یو. دی وایي دومره خفه شوم په د خبره باندې چې ما وویل کاشکې چې اوس مسلمان شوی وای. دغه دا معنا نه ده چې په تیر کفر راضي و چې مخکې د کافر وای، خو پیدا د نبی علیه السلام په کور کې شو، خو د حضرت زید زوی ده او د ام ایمن زوی ده چې نبی علیه السلام ورته په نکاح کړی. د دې دا معنا ده چې یعنې په اسلام کې د ما نه ګناه نه وای شوې، که شوی وای مخکې شوی وای. دا ځای هم ذاتي ثبوت کوي چې الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام مخکینی ګناهونه ختموي. لکه حضرت عمرو ابن عاص چې ایمان راوړ، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسلم شریف کې موږ تاسو ته واقعه را روانه ده چې لاس راونیسته چې زه بیعت در سره وکړم علی الاسلام. پیغمبر علیه السلام لاس ورته ونیو، د لاس بیرته تر پښه کړ. پیغمبر علیه السلام ورته ولې؟ ده ورته ویل زه یو شرط ږدم. څه شرط ږدې؟ که تیر ګناهونه مې معاف کېږي بیا خو کلمه ویایم، که نه خو موږ خو مخکې زناوې هم کړي دي، غلاوې هم کړي دي، قتلونه هم کړي دي، چې هسې هم ځای جهنم یې، نو بیا څه کوم؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ما خو ته ډېر هوښیار سړی بللی، ولې ته نه پوهېږې په دې باندې چې الاسلام یهدم ما کان قبله، په اسلام راوړو نو مخکیني ګناهونه معاف کېږي. دغه حدیث هم دلیل ده، هغه هم دلیل ده. حضرت سلمہ ابن اکع وایي ما د نبی علیه السلام سره 7 غزوات کړي دي، او په 9 سریو کې چې زه د لېږلی یم د نورو مجاهدینو سره 9 غزوات، بیا هم په غزوه لفظ تعبیر کوي. مخکې موږ تاسو خو اول کتاب المغازي کې ویل چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم به چې په ذات خود کې شریک و غزوه ورته ویل کېده، او چې دی به نه و شریک سریه. اوس دی وی د نبی علیه السلام سره مې ګډ یم 7 غزوات کړي، او 9 غزوات مې بیا د ده نه بغیر کړي دي، چې دی نو بیا خو غزوه نه ورته ویل کېږي، بیا خو سریه ورته ویل کېږي. جواب دا ده
د غزوې او د سریې تفریقه د متأخرینو محدثینو کړې ده. په مخکې کې دا تفریقې نه وي. لکه که تاسو یاد وي د حدثنا حدثني اخبرنا اخبرني دغه تفریقه متأخرینو کړې، مخکې دا نه وي. او یا فرق شته خو یو په بلې اطلاق هم جائز ده. لکه اسلام او ایمان کې چې موږ تاسو خبره وکړه، خو په دغه نو غزواتو کې خبره خو د بعث د اسامه ده. حضرت سلمہ ابن اکوع کله به پیغمبر علیه السلام په د نو غزواتو کې داسې پیښه وه چې صدیق اکبر غوندې معمر صحابي د موږ امیر مقرر کړی، کله د حضرت اسامه غوندې نوجوان صحابي د موږ امیر مقرر کړی، کله هغه مشر صحابي کله کشر صحابي. دا بل حضرت سلمہ ما د پیغمبر علیه السلام سره و غزواتو کې شرکت کړی. کومې پیغو کې د یو څو نومونه اخلي، د خیبر، د حدیبیه، د حنین او د قرد چې د ابل ورځ مو ویلې چې د خیبر نه مخکې وه. دا راوي ویایي یزید ابن ابي عبید هغه وی دا نور مې ویره شو چې نورې کومې ویلې، خو و غزواتو کې شرکت کړی. دا څلورې مې په یاد دي، دا د راوي خبره شوه چې د په یاد دي چې حنین ده، خیبر ده، حدیبیه ده، قرد ده. خو لیکن برسره شپږم حاشیه ته چې وګورو نو هغه وی غزوه د حنین، حدیبیه، د خیبر، د قرد، د فتح د مکې، غزوه د طائف، غزوه د تبوک. په و غزواتو کې مې شرکت کړی ده چې په خپل پیغمبر علیه السلام هم بنفس خود را سره شریک وو. او نو غزواتو نو سریو کې چې کله په موږ باندې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امیر، او کله حضرت سیدنا اسامه رضی الله تعالی عنہ په موږ باندې امیر. باب غزوه د فتح خو خبره د اسانه خو د وګده یو اړ مو ویل ده که تاسو په یاد وي، که په هغه اکتفا کوي بیا خو عبارت کوي او که بیا لږ څه بس به کو ځکه پنځشنبه ورځ ده تاسو کور ته سودا ده، دلته مرګري د بیعت لپاره راغلي، زه به بیا په بیعت لګی کېږم، بیا به ماړی وي نو خو د ماړی هغه تعرض ده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا لقاءك ورزاءك ولواء حبيبك مصطفى وزيارته في الدنيا والشفاعة في الآخرة. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خدای دې متعال موږ ټول ته خپل رضا نصیب کړي، به موږ د مشایخ کرام او اساتذه کرام او والدین او حقدارانو درجات عالیه جنت الفردوس د تا رضا ته دیدار نصیب کړي، چې ژوند دي الله په ژوند کې برکت کې صحت او عافیت نصیب کې، موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي، د موږ زمان د موږ ورونه د موږ شاګردان ټول علماء ربانیین وګرځي، مریدان مو اولیاء کاملین وګرځي. څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوي کوي یا د موږ نه دعا غواړي، اخلاص کې، محبت کې، خدمت کې، معاونت کې، خدای دې متعال د ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي. خدای دې متعال په هر عمل کې اخلاص او د تا رضا نصیب وګرځي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.